محترم پوښتنه کړې ده چې داسې غسلخانه ده چې دا د بولو ځای نشي کې ورپکښې هلته لرې یو سوری لري کله دغه سړی کله کله سپکې بولې کې وکړي نوره صفا ده نو دغه لپاره وایي زه چې اودس کوم هغه اسکار ویلی شم که نه شم ویلی محترمه فقهای کرام وایي د استنجا په ځای کې به سړی اسکار نه وایي او کفره چې وایي حمد به نه وایي که یو چا سلام ورته ووایي جواب به په خوله نه وایي په زړه کې به دغه جواب ورکوي ځکه دا محل د اقصارو د مرداریو ده نو دغه ځای چې دوی سپکې بولې کې کوي او استنجا کې وایي او دا بیا اوبه پسې وشیني پاک شي او دوی عادي اودسونو کې کوي شرعاً بیا په دې کې څه مشکل نشته خو البته هغه ځایونه چې کمودونه او غسلخانې یو ځای سره او په دغو کې نو ښه خبره دغه ده چې مخکې تر ورننوتلو هغه اسکارو شیان ووایي یا بعد کې یا هغه ځای ډېر صفا وي اوس پخوا او اوس دا حالات یې څه سره متغیر شول چې رسول الله صلی مبارک وایي تاسې بولې مه کوئ په هغه ځای کې چې تاسې غسل کوئ نو ځکه رسول الله صلی مبارک وایي عامې وسوسې له دغسې پیدا کېږي نو ملالکاري په مرقات کې د دې حدیث متعلق وایي رحمت الله علیه وایي دا چې پخوا تشناپونه د خټو وله نو خټې خو اوبه جذبوي نو چې ته بولې کې وکړې نو بېرته غسل ورباندې وکړې نو خو هغه څاڅکي بېرته پر تا باندې راغورځي دا چې اوس ټیل تشناپونه دي چې بولې وکړې اوبه پسې ورسي بیا نه د بولو اثرات وینې بوی نو اوس که په دې تشنابو کې سړی بولې کې څه مشکل نه لري نو پخوا ټټیانې خو تاسو به هم لیدلي چې هغه محل د اقذارو د مرداریو و چې بوی به هم ککلی حتی سړي به دا پزه یو شی نیولی و او اوس خو دغه د مردارۍ څا بیخي له کوره څه وتلي یا د کور په مابینځ کې پیپونه ورغلي دلته چې مرداري وکړي له دې خوا بیا بل شی دی ښه بولي چې بولي هغه اوبه چې پسې وراچي نو دغه د پرشر اوبه چې پسې ورتوکي به راغه ولاړ شي تر کور لا هم پسې ووسي نو دا اوس ټټیانې خو داسې دي یو وخت یو ځای موږ مېلمانه وو اودسونه چې مو وکول بیا مو یو مولي صاحب خندل زموږ د کور خونې ولاکه دغه ښایستې لکه داسې ټټۍ ښایسته کړي نو په دغو ځایو کې چې اوس هغه ټټۍ وو غسلخانه سره یو ځای یا بیا هلته خلک اودس کوي په کور کې بل د اوداسه ځای یې لا نه خاص دغه یو ځای یا د ښار ماحول بیا نو د ضرورت پر بنیاد څه مشکل نه لري که سړی اسکار ووایي د مردارۍ بوی نه ځي یا مرداري نه وي او پاته د غسل په حالت کې سړی لڅ وایي نه دی وایي ځکه کشف العوره دی دی لڅ دی حج تحتوي علی المراکل فلا صفحه 450 کتاب طهارت مبحث الاستنجا نو محترمه څه مشکل نه لري په دغه ځای کې که اسکار ووایه یعنې د اندامو د پرېوللو اسکار څه مشکل نشته کې پکښې والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته السلام علیکم